نن زما رښتیني ملت ته زیری او اعلان کومه چې ما د افغان په نوم د افغانستان حاکمیت او د خپلواکۍ سلطنتي تاج پر سر کړ. قدرمندو او زما ګرانو هېوادوالو، زه به تر هغه په کراره کښېننم تر څو چې د هېواد داخلي او بهرني د خپلواکۍ اصل پر ځای نه کړم او دا توره به تر هغه وخت په خپل پوښ کې وانهچوم تر څو چې د ملت حق و حقدار ته ونه سپارم. زما ګران ملت او زما سرښندونکو سرتېرو، راځئ چې خپل غیرتي سرونه او ټوله هستي د هېواد د خپلواکۍ په بدل کې نذرانه کړو. نن زه او زما هېواد د کورني او بهرني سیاست په بشپړه توګه د خپلواک هېواد په توګه اعلانوم. له دې وروسته به زموږ هېواد د نړۍ د نورو ځواکمنو هېوادونو په څېر یو غښتلی او پیاوړی او آزاد هېواد وي او هیچ چا ته به اجازه ورنکړو چې د یوه ورښته په اندازه زموږ د هېواد په داخلي او بهرني چارو کې لاسوهنه وکړي. او که څوک دا خیال ولري سر به له تنه په دغه توره غوڅ کړم. څه چې مې ویل وپوهېدلې د هندو هزاره سني شیعه احمدزي پوپلزي په نوم څوک نه لرو، بلکې موږ یو ملت یو، هغه هم افغان ملت. زما په وړاندې ټول افغانان یو شان دي. قدرمن ملت د هېواد خپلواکي مې مبارک شه. قدرمن ملت د هېواد خپلواکي مو مبارک شه. قدرمن ملت د هېواد خپلواکي مو مبارک شه.